quiet word with him before he faces. Because the step at the body. Varvashan. لتا سره بم ګورم ګوکمنه په تور لس کې د نوم په ډېرې چټکۍ سره لوړیږي سند مو لاسته رانهوړ اتنه هم د هغوی په لاس کې ده ښه نو ته ولې دلته یې پیکاسا د کوم کار لپاره یې ښاغلیه زه خپله تېروتنه منم باید چې ویې منئ ما ته وګوره پیکاسا یا د عقل سر ته راوله یا به زه ستا سر در نه واخلم په خبره پوه شوې که نه ډېر ضربه هر څه کم ښاغلیه ژمنه کوم ژمنه کوې د څه شي ژمنه کوې څه پاتې دي چې ژمنه وکړې که ته نه خبر واخلې بیا د بلبل په څېر هر څه وایي موږ څه وکړو کېدای شي چې څو شېبې وروسته د مردیوان کسان په موږ برید وکړي ښاغلیه کاتنا له هغوی سره د تورخان له موږ سره ده هغوی تر اوسه په دې نه پوهېږي چې موږ په تورخان پوه شوي یو رښتیا وایي ډېر ښه فکر دې کړی خوشي مې کوي خوشي مې کوي خوشي مې کوي خوشي مې کوي وږي ستاسو له لاسه هېڅ هم نه خورم ولې دومره په غوسه یې تر اوسه خو مو سره نه دي پېژندلي په لومړي ځل پېژندل مهمه وي تاسې څوک یې ها زه ثابت یم که غلط شوی نه وسم ته هم اتنا یې د هغو دریو بیکاره کسانو دریم کس ته یې مونږ ټولو ته به چانس ورسیږي اوس زه څه نشم کولی زما پان کولی یې شي د بیلګې په توګه که خبرې وکړې هر څه به ښه شي د ویلو لپاره هېڅ هم نه لرم په ښځو د لاس پورته کولو عادت نه لرم خو کله کله څه پیړو وهلو ته اړتیا پیدا کېږي دا ښه کار نه دی خو انسان مجبوریږي آرام اوسه آرام اوسه لیونی لاس دې لرې که ما خوشې که آرام اوسه درته وایم آرام اوسه کښېنه درته مې ویل چې خوشې مې که کښېنه په ځای کې دی خوشې مې کوي صبر وکړه خوشې مې کوي صبر وکړه راځه عاکفه وخت مو پیدا نه کړي چې تاسې سره وپېژنم زموږ دروند مشر ښاغلی پیساګو خوشحاله شوم ښاغلی ستا نوم مې ډېر اورېدلی پیکا ستا په اړه ډېر څه راته ویلي ښاغلیه عاکف هم د خپل پلار په څېر هېواد پاله او تکړه ځوان دی دا چې د پلار په څېر دی هېڅ شک نه لرم هغه مو پېژنده البته زه او پیکاس د هغه نږدې ملګري وو ښاغلی پیساګور د مارتیوان خلاص و عاکفه پلار دی د مرګ نه مخکې د دې دعوا بیرغ موږ ته تسلیم کړه
دا ډایم کا چیرې ته لیدلی وې ډېر به یې در باندې ویاړ کوو کله چې ورځ راورسیږي نو موږ به هم دا بیرغ تا ته تسلیم کوو چمتو یم چې د دې دعوا لپاره هر کار وکړم ستړی به یې اوس ارام وکړه د هغه سند په اړه اندېښنه مه کوه ستا ګناه نه وه بیا هم ما نه غوښتل چې ستاسې باور له منځه ویسم خیر دی اوس مولا کار پیل کړی دی ګوپمنه عاقف له دې ځایه ووته کور خواته درځي تر څو چې هغه را رسېږي موږ به دلته خپل کار خلاص کړو بخښنه غواړم وروره یوه شېبه مهرباني وکړئ دلته راشئ مهرباني وکړئ دې پاتې ته څنګه لاړ شم صبر وکړئ څه کوئ ساداته زما غږ اورې ساداته ځواب راکړه که نه الله الله دا ولې ځواب نه راکوي ساداته 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 دا خو مړ شوی دی دوی له دې ځای لرې که کور کې ډېر کار لرو ډېره ناوخته شوې ده مالکه به مو اوس اندېښمنه شوې وي نجیبه مره موږ سره د ډېر ښه چال وکړ خو ما هم یو څه ترې زده کړل نجیبه مره زیتونو غوړ سرما مې پیدا کړل خورې اوس به مې تا ته ویلي و سرما ته هم دا ځای ګډوډ که عاقف هم باید فکر وکړي چې هغوی دلته راغلي ته غلی شه وروره د ماشوم څنګه کړو ویې وژنه سمه ده وروره څه کوې لیونی شوی څنګه دا د عاقف زوی دی زر دا ځای ګډوډ که باید فکر وکړي چې بېنوم اتلان راغلي دا ساتونکي چیرته دي دروازه ولې خلاصه ده
دلته څه شوي دي؟ راځه زویه راځه، سمه ده ارامه اوسه. راځه غلی شه، پلار دې دلته دی. ملکې 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 ته چیرته یې؟ بیا هم هماغه کسان وو، زناورو. ته هم دلته په تماشه. ودرېږه ودرېږه. میرمن دې موږ سره ده. تاسې څوک یئ؟ څوک یئ؟ بېنوما تلانو ډله که کتابچرانه کې کوژدانه به دې مړه شي. ښه غوږ شه، که د هغې یو تار ویښتو ته هم زیان ورسېږي نو تاسې ټول به تباه کړم. تاسې پوه شوئ؟ ټول به یو یو پیدا کړم او به مو وژنم. رذیلانو، د دې کاري سبي در سره کوم، نه مو پرېږدم. څه وخت د مارسان ته نږدې شوئ؟ نه پوهېږم د څه په اړه خبرې کوي. زما په اند ډېره ښه پوهېږې. مارس نه پوهېږي ته د هغې څنګ کې یوه جاسوسه یې. د دې ځای کرایه څوک ورکوي؟ ډېر ښکلی ځای. اندېښنه مه کوه، ستاسو په څېر د نشه یي توکو قاچاق نه کوو یا هم سوداګرو ته ګواښ نه کوو. ښه نو بیا څه کوئ؟ خلک تختوئ، بیا په بدل کې پیسې غواړئ ها؟ نه، یوازې کتابچه غواړو، د مارت ایوان کتابچه. مشره تاسې رښتیا ویلي وو، ویل مو د عاقب څنګ ته به یې وخته جلۍ ورلېږلې وي. په ډاګه شوه چې هغه څوک ده. حیف ده دا چې د عاقب په څېر ځوانان د داسې کسانو د لوبو قرباني کیږي. د سړي زړه ډېر سوځي. د عاقب په څېر زرګونه ځوانان یې همداسې د هغوی ملي او معنوي احساساتو په ګټه اخیستو سره استعمال کړي دي. کوم هلک چې ارمني خبریال وژلی و هم همداسې و. او ښاغلیه، همداسې وو. په خواشینۍ چې هغه هم غولول شوی و او لاس کې یې وسله ورکړل شوې وه. داسې کومه لاره یې نه درلوده چې ځان وژغوري، خو هغه فکر کاوه چې د دې کار په وسیله او د هغه کس په وژلو سره به خپل هیواد وژغوري او یو ملي اتل به ترې جوړ شي. هو تورخانه، اصلي مجرمین هغه کسان دي چې د هلکانو او ځوانانو نه بې ځایه ګټه اخلي او دا ناوړه سیستم یې جوړ کړی دی. یوې ډلې دا پروپاګند جوړ کړ چې هیواد مو له لاسه ځي او هیواد مو دوه ټوټې کېږي، او بلې ډلې هم د دې هلکانو لاس ته وسله ورکړه او د وژنې لپاره یې معلومات ورکړل. په خواشینۍ سره په هغه عمر کې انسان نه پوهېږي چې داسې وژنې به هیواد ته څه پایله ولري او نه پوهېږي چې د چا په اشارو لوبېږي. دې لپاره چې انسان پوه شي تر څو په دې هیواد څه لوبې روانې دي باید عمر یې لږ څه ډېر شي. تورخانه پیکاس زنګ وهله. په دې وخت کې ځواب ورکړه. بله پیکاسه. تورخانه د صنعت موضوع کې ستونزه پیدا شوې. سارګر همدا اوس غواړي موږ سره غونډه ونیسي. سمه ده، همدا اوس درځم. څه به یې؟ پیساګور ټول غونډې ته غوښتي دي، د هغه صنعت خبره ده. زه پیساګور ښه پېژنم، اوس به هغه لیونی شوی دی. په اجازه مو مشره، زه به لاړ شم. تورخانه ډېر پام کوه. په دې وخت کې چې ته غوښتی دا د خیر نښه نه ده. که غواړې دلته پاتې شه مه ځه. ما ډېر پخوا دا ګواښ په ځان منلی، د هېواد لپاره خپل ځان هم قربانوم. زه له هغوی نه ډارېږم. تورخان په خپلو پښو اوس خپل اجل ته راځي. که ملک له هغوی سره نه وای، کاش چې هغه له هغوی سره نه وه، بیا به مې په خپل لاسونو د هغه سر پرې کړی و، وروسته به مې مار دیوان ته لېږلی و. ښاغلی کیف راغلی. فکر کوم ګوګمن خپل کار حل کړی. را دې شي
پیکاسا هغه کسان څنګه پیدا کولی شو چیرته پیدا کولی شو ارامه اوسه څوک لټوي نور به څوک لټوم بینوما اتلان آرامه اوسه ځوانه څه شوي بینوما اتلانو زما کوژدنه تختولی ده او په بدل کې رانه کتابچه غواړي ملکه یې تختولې ده وای بې شرفه وای کتابچه څنګه غواړي له تا سره ده ما سره کومه کتابچه نشته سمه ده ارامه اوسه اندېښنه مه کوه هغوی به ملکه په خپلو لاسونو بیرته موږ ته تسلیمه کړي څنګه له موږ سره هم د هغوی یو ډېر مهم کس شته فکر کوم ته خبر نه یې زموږ ډلې ته یو فکر کوم ته خبر نه یې ده کنه یعنی د سړي ورته خبر ورکوه پیکاسا دا رزیل سړی اوس چیرته دی دلته راځي را دې شي خو له تا نه یوه هیله لرم له ما پرته بل هېڅوک هم هغه نشي وژلی پوه شوې پیکاسا الله الله فکر کوم ښځه مې تر اوسه ماته پته ما ده مژاړه زویه غلی شه ګرانه غلی شه زما ګرانه ای قربان دې شم ارامه اوسه مژاړه ګرانه مژاړه ما فکر وکړ چې ماته پته مې خیرت دی فاتح ولې دلته دی د ملکې سر درد کوو عاقب هم درمل اخیستلو لپاره لاړو فاتح موږ کره پرېښوده ای زویه د ملکې سر به داسې ډېر په درد څه د وویل نجیبه وامې نه اورېدل هېڅ هم نه یو ځل عاقب نه پوښتنه وکړه چې ملکه څنګه شوې ښه به شي سر درد خو ډېر دوام نه کوي کله کله داسې کېږي ای د دې هلک چوشک چېرته دی خیر دی نو لږ د دې هغوی خوب هم خراب شي شیطان خو باید په عذاب کې وي ای نجیبه دوه دقیقې د هلک در سره ونیسه دا خو ویده شوی موږ کور کې څه ستونزې ګالو خو هغه چې راشي ویده کېږي ښځې غیبت ونه کړي چې زه یې اورم اوی ښاغلی تورخان دروازې کې دی دننه یې راولئ رزیل سړی خاینه څه شوي دي یوه شیبه ملکه مو چیرته وړې ده ها چیرته مو وړې ځواب راکړه څه وایي د چا په اړه خبرې کوي پیکاسا دی څه وایي د بینو ماتلانو په اړه خبرې کوي کتابچه غواړې واخله دام کتابچه واخله عاقفه دا مو ژوندی پکار دی څه خبره ده په هېڅ هم پوه نه شوم زموږ مخې ته دا تمثیل مه کوه چې له هېڅ نه خبر نه یې دا چې څوک یې او د چا لپاره کار کوې پوهېږو اوس موږ ستاسې په اړه په هر څه پوهېږو ستاسې پای ډېر نږدې شوی په موږ مو زور نه رسېږي زما په څېر زرګونه او سلګونه زره کسان شته تورخانه هغوی ټول پیدا کوو ته اندېښنه مه کوه
ووایه ملکه چیرته ده مارسا تورخانه ملکه چیرته ته په ده ډېرو خبرو نه ووایه پوهېږې چیرته ده نه ووایه د عاقف کوژدنه مو چیرته وړې ده زما کور مو ډېر ګډوډ کړی و هغه کور کې یو 2 کلن ماشوم هم و خبرې وکړه که نه نو زه پوهېږم څنګه درنه خبرې واخلم خبرې وکړه عاقفه ګوکمنه عاقف دې باندې وباسه سمه ده راځه چې د باندې لاړ شو راځه ورځه عاقفه هلا لاړ شه عاقفه څنګه چې ته فکر کوې هغسې هېڅ هم نه دي راځه که هغو کسانو ملکې ته لاس ور وړی وي یا یې هغې ته زیان رسولی وي بیا به وګوري چې څنګه ژوند تیاره کوو خوشې که ووځه رانا جانې هغه او وګوره رانا جانې زه تا پیژنم او ته هم ما پیژنې موږ دواړه پوه انسانان یو ته خو پوهېږې زما په زړه کې ستا لپاره ډېره مینه پیدا شوې او اوس خو واده زموږ لپاره شرط شوی دا هم لویه ستونزه ده سمه ده نه دا سمه نه ده ښه نو راشه له ما سره واده وکړه هلکه دا څه ډول د مینې اظهار دی خپله هم نه پوهېږې چې څه وایم هم دوه دا څه ډول د واده وړاندیز دی کوم بل هېواد ته د ګواښ لیک لېږې او که د واده وړاندیز کوې صبر وکړه صبر وکړه بیا یې ازمویه رانا ستا په څېر ښکلې نجلۍ تر اوسه دې نړۍ ته نه ده راغلې هسې هم نشي راتللی آفرین آفرین هلکه دوام ورکړه خو راځه چې زه او ته د تل بیا مې ژبه بنده شوه نه نه زه دې کار کې نه بریالی کېږم اوف خدایه اوف دا څومره سخت کار دی پلاره د مامدو ورور څه شي اوس به راشي اوس به راشي یوازې اوچه ډوډۍ راوړله یو ساعت کېږي چې نشته ښوونځی به ناوخته شي مور مو چېرته ده کورته ده له رانا خور سره د واده جامې اوتو کوي فاتح څنګه هغه خو یې نه اورېدل کېږي ویده دی پلاره سهار په خیر شکر چې راغلی ممدوحه وروره چېرته وې هلکه او دا څه دي تمرین مې کوه امر صاحب د څه شي تمرین نن یې ورته وایم امر صاحب ګوتمۍ مې هم واخیسته مخامخ یې ورته وایم چې داسې خبره ده ورور ته دې لږ چای واچوه وګوره ممدو ډېر پام کوه چې څه پرېکړه دې کړې هر چا چې دا کار کړی زر ځلې پښیمانه شوی خبر اوسې په دې ځوانۍ کې دې ځان مه تباه کوه نه پوهېږم چې څه کېږي امر صاحب خو زه له دې لارې بېرته نه ګرځم داسې لاس نه نیسم ورته وایم یا زما یا هم د خاورې آفرین زما زمر یې که ویې نه منله په سر یې وویل توبه خدایه ته څه کوې د واده سپارښتنه کوې که جګړې ته رابانې چمتو خو یې که نه ممدوحه چمتو یم امر صاحب رانا څنګه هغه چمتو ده اوی ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلې ښکارې ډېره ښکلې ښکارې ګرانې سهار په خیر زه څنګه ښکارم ډېره ښکلې ښکارې ښکاري چې رانا وخته راضي شوې وه الله وی وی وسوځېدې څنګه به نه سوځېږي چې خپله لیلا یې ولیده ای الله صبر که صبر
صبر وکړه صبر ای وکړه توبه ماشاءالله ماشاءالله ما ملا دوه نصرالدین صبر هم بتري لږ صبر وکړه ایس په اوش نه یم این شبه خو به نه یې که څنګه بخښنه غواړم امر صاحب وبخښئ دای په کوفتې ماین دی امر صاحب که ژمنه وکړې چې ارامه پاتې کېږي لاسونه دې خلاصوم په ارامه به دې سبانارې وخورې زه ستاسو سباناری مباناری نه غواړم سمه ده خپله ښه پوهېږې مونږ وړاندیز کوو خوشحاله کېږو نه دا جلۍ زموږ د سر بلا ده مشره تاسې خفه ښکارئ هو زړه مې خفه د کله چې تورخان د هغوی غونډې ته تللی بل خبر ترې نه دی راغلی اندېښنه مه کوئ هغه په خپل کار ښه پوهېږي او که موږ د دې جلۍ په بدل کې کتابچه ترې وغواړو ها کتابچه باید هغوی سره پاتې نه شي پام کوه پام کوه پام کوه تر څو چې چای اچول کېږي وخت ته لرې لپاره ودرېږه خانم زه مو په اجازه ځم رانا جانې سباناری نه خورې که څنګه را باندې ناوخته شوې باید لاړه شم صبر وکړه چیرته ځې دفتر ته ځم زه هم در سره یعنې زه ځم ته به ورسوه اړتیا نشته زه خپله ځم څه کېږي پرېږده چې مامدو دې ورسوي نجیبه وروره دی له تا سره نن کار نه لري نه نن یې رخصت واخیسته له تا سره کار لري د څه شي کار دی مامدو که مهم کار دی مهم امر صاحب آرامه اوسه ورځئ تاسې لاړ شئ د خدای پامان خوړو ته مو دوام ورکوئ زر کوئ ملګریا ما ته هېڅ هم ونه وایي حاسم مصاب ډېر خراب دي نه ملګریه خیرات دی ولې خفه ښکاري کومه خبره نه ده ملکه چیرته ده هیڅ نه ښکاري لږ څه ناروغه ده هندي خور ته مې فاتح سپارلی و هغه پسې راغلی یم سمه ده ملګریه د لیدو په هیله خیرات دی تاسې چیرته ځئ والله نه پوهېږم د لیوني خبره مې ومنله ورسره روانه یم خو حرکت وکړه ډېرې خبرې مه کوه ومې ویل که نه لیونی دی د لیدو په هیله د لیدو په هیله دروازه خلاصه کړه عاقف وروره الپره څنګه یې خیر راغلی خیر اوسې زویه په خیر راغلی عاکفه خیر اوسې هندي خورې نجیب ورور د چای څکي فاتح هم ویده دی راځه ته هم راشه نه خورې مننه او د شهزاده له کومه شو راځه نه امیر صاحب نه درځم ما تاسې نه یوه غوښتنه لرله مهرباني وکړه کیدای شي فاتح یو څو ورځې نور هم تاسې کره پاتې شي الله الله په ملکې څه شوي که څنګه البته چې څه به شوي وي څه شوي له واده نه مخکې مو شخړه کړې که څنګه نه امیر صاحب د څه شي شخړه لږ څه ناروغه ده د ښځې او میړه په منځ کې دا خبرې تل راځي ما او هنري ته وګوره 20 کاله کېږي چې واده مو کړی خو زموږ د واده تر ټولو خاړ دا دی چې یو بل نه مو څه نه دي پټ کړي انشاءالله موږ به ستاسې په څېر شو امیر صاحب انشاءالله 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 ښه نو زه مو په اجازه ځم په خیر لاړ شئ د خدای په امان اوس چې موږ دا سارونکي علاله د سره وصل کو بیا
که د دې آلې په څېر یې د مغز بویونکي عالم جوړه کړي کار به ډېر اسانه شوی و د ذهن کار ماته پرېږده حضروله هغه کار زما دی 40 کاله کېږي چې د دې ملت ذهن لولم خو دا کار موبایلونو ته په غوږ نیولو ترسره کوي زما کایا د تلیفوني اړیکو وروسته د عملیات د زه ډېر حیران کړم باور وکړه بریالی شوې چې لوړ پوړي چارواکي د دولت مخ ته ودروي ښاغلی پیساګوره ما دا خبره خپاره کړه چې دولت د خلکو ټلیفوني خبرو ته غوږ نیسي او دې کار ته اړتیا لرو خپل پلان درته وایم حکومت به سم د لاسه له دې کار نه انکار وکړي ځینې خلک به هم د دولت د دې کار لپاره ګډوډي رامنځته کړي اوس به د حکومت د سقوط لپاره جوړو شویو ډلو لپاره هم مرسته برابره کړو وای مینیکا وای دې هېواد ته ستا پسې د روانې جګړې بل متخصص هېڅ کلم نه پیدا کېږي مخکې له وخته څارنوالان څنګه هغوی سره مو اوسه پورې څه نه دي کړي خلکو ته ښکاره کوو چې دا څارنوال لوړ پوړو چارواکو ته هم درناوی نه لري او د کارو په اړه ځواب هم نه ورکوي ولې دې کار ته اړتیا ګوري ډېرې پرېکړې لوړ پوړي چارواکي نیسي خو دا چې په دې څارنوالانو والې واک نه لري دا زموږ لپاره یوه ښه پلمه کېدلی شي همداسې دا کایا مینیکا داسې به د مخکې له وخته څارنوالانو ته سخته ضربه ووهو داسې به لوړ پوړي چارواکي مجبور کړو چې د مخکې له وخته زاول سازمان محکمو کې هم لاسوهنه وکړي او پرېکړو کې ډېرې اغېزې وغورځوي په انقره کې د دولت تر ټولو پټو ټلیفوني اړیکو ته څو کاله مو غوږ نیوه د ژیر جنید او ګرشا اورېدو قرارګاه سره مو څو کاله د دولت لوړ پوړي او هر څوک چې مونږ غوښتل د هغوی خبرې مو واورېدلې زموږ د مرستندویه صندوق په وسیله چې موټرونو کې اورېدونکي آلې توضیح شوې وې هغه خو هېڅ نه شمېره وروستی ځل چې د پارټي له تعمیر نه د راوتلې غږ پټ ساتلو لپاره مو ډېرې ستونزې ولیدل په هر حال اوس هم ځینې رسنۍ شته چې زموږ په ګټه کار کوي او له موږ سره ډېره مرسته کوي موږ به د خپلو ټولو جرمونو پړه په حکومت واچو ځینې خلک وایي چې موږ اوس هم د غږ په اورېدو کارونه کوو که دا خبره ښه خپره شي داسې به ښکاره کړو چې دا کارونه ټول حکومت ترسره کوي تور پروپاګاندا هم دې ته ویل کېږي کله چې د لوړ پوړو چارواکو د ټلیفون اورېدلو مسله خلاصه شوه بیا به دا کمپاین پیل کړو چې د دولت د قومندانانو پټې اړیکې هم اوري نظر مو څه دی ډېر به ښه وشي د فبروري په 28مې هم موږ خپله دعوا کې نږدې پاتې وو چې بریالي شو کایا مینیکا وروره په راتلونکو 3 کالو کې به زما ښی لاس ته اوسي او 2011 کال ټاکنو وروسته زه داسې یو ضعیف دولت غواړم چې ټول واکې زموږ او د بهرنیو په لاس کې وي زما په خبره خو پوه شوې که نه په سترګو په 2011 کال کې د لومړي وزیر ټاکنې کېږي د پروفیسور حاضرول په څېر داسې یو لومړی وزیر غواړم چې تل زموږ دندې ته چمتو وي 2014 کال کې د اجرایي قوې په ټاکنو کې یو نوی لوی درستیز غواړم دا 3 کاله به ماته د 30 کالو واک راکړي په دې خو ته پوهېږې تاسې د دې هېواد 30 کاله لاسته راوړي زه به هم د دې کار کتاب ولیکم او 10 میلیونه ډالره به وګټم زموږ د دعوا لپاره چې ما کومې ستونزې په زندان کې ګاللې له هغه نه وروسته هیله لرم چې د سیند په څنګ کې یو کوچنی کورم ماته واخلې که نه ښاغلی پیساګوره دا کار خو خلاص شو څارونکي علامې ځای پر ځای کړه ډېر ښه له دې آلې سره تاسې څه کوئ ها له راکړې ورکړې وروسته یې موږ څارو او مرتیبان پیدا کوو او کله چې پیدا کړو بیا پوهېږو پوه شوم دورخان په هوش راوله ویښ شه تورخانه ویښ شه سبا شوی ویښ شه هسې هم ډېر کار لرو حاله ویښ شه سلام پیکاسا راکړې ورکړې ته چمتو یې چمتو یم سمه ده کتابچه راوړه او ملکه واخله یو ساعت وروسته د عمر لا به راشکې په اصل کې که وګورې ما سره یو مهم کس شته
خانه ووایه څوک دی خبرې وکړه ثابته تورخانه ته ښه یې دلته را نه شئ ته یې هم وینې دې ورځو کې بازار ډېر زر بدلېږي بې شرفانه یو ساعت وروسته به سره وګورو فکر کوم کار ستا په خوښه ونه شو مشره تورخانې نیولی پرې پوه شوي زه پوهېدم چې کومه ستونزه رامنځته شوې پوهېدم یو ساعت وروسته سره وینو شکر ده چې ملکه له موږ سره ده که نه نو هغه یې ژوندی نه پرېښود ثابته ډېر پام کوه سمه ده کیدای شي درته لومه کیدي ډېر کسان در سره واخله اندېښنه مه کوئ مشره تورخان روغ رمټ تاسې ته رابلم ژمنه کوه انشاءالله کله چې مو کار خلاص شو زما ځای ته راشئ سمه ده دا کف کورجنه له هغو رذیلانو سره ده هر څنګه چې کېږي هغه ترې اخلو که اړتیا شوه مرګ هم منو ټول ډېر پام کوئ هېڅ تېروتنه نه منم کوچنۍ تېروتنه هم نه اندېښنه مه کوه کوژدنه دې ژغورو مننه سترګې دې خلاصې که خپله زرکه وکمه کړه سمه ده عاکفه ارامه اوسه څنګه چې ته فکر کوې څه نشته خوله دې بنده که عاکفه ته مخې ته لاړ شه ما ته وګوره که یوه کلمه بله ووایې تا به بې ژبې ثابت ته تسلیم کړم په خبره پوه شوې حرکت وکړئ لاس مه وړاندې کوئ مخکې شه خبرې مه کوه مخکې شه خوشي مې کوي خوشي مې کوي هر څنګه چې کېږي تورخان روغ رمټ هغوی نه واخله ثابته هغه زما د زوی په څېر دی د اولاد د لاسه ورکولو درد مه راکوه انشاءالله پرته له دې چې فضا یې ویني شي دلته یې راولم مشره والدې زه د دې غره سر ته راوستلم وګوره رانه داسې مراته ګوره هسې هم په سختۍ خبرې کوه زما د ارامې څېرې ته مه ګوره زه ډېر شوخ یم خدایا څه خبره ده هیله کوم ارامه اوسه ټایر پنچر شوی اوف خدایا یو هم دا کار کم و یو کار هم په سمه توګه نشي کولی څومره بېکاره سړی یې ته سمه ده ارامه اوسه اوس به یې وګورو چې څه شوي هو ویې ګوره زر کوه هسې هم ډېر کال لرم زه دې دلته راوستلم اوس چې د موټر ټایر پنچر شو نو بیخي ښه وشول باید سره خبرې وکړه ولې دلته راغلي یو د دې لپاره چې فضا مینه ناکه ده حالا ووایه هر څه چې وایې په منع وخته کېږي وګوره رانا جانې هغه ګوره رانا جانې ته ما پېژنې او زه هم تا پېژنم دواړه هوښیار انسانان یو زه خو خپله غټ سړی یم دا ته څه وایې په ما فشار مه راوړه تاثیر لاندې تللی یم خبرې نشم کولی توبه ته هسې هم څه نشي ویلی
زه به دا ټایر بدل کړم چې زه له دې ځایه لاړ شو. صبر وکړه صبر وکړه زه یې خپله بدلوم. هله ممدوحه جرأت وکړه. خدایه ته راسره مرسته وکړه ژبه مې خلاصه کړه. تاسو خو ویل چې په کورونو برید نه کوئ، همدارنګه له ماشومانو او ښځو سره مې هېڅ کار نه لرئ. موږ د چا په کور برید نه دی کړی. ته غلط پوه شوی عاکفه. تېر ځل په اسانه رانه وژغورل شوې، خو بل ځل دې نه پرېږدم. اغلې ملکه چېرته ده؟ اها تورخان څنګه؟ تورخان هم دلته ده. ملکې ښایي هیله کوم ما زه له دې ځای نه بوځه. صبر وکړه لږ پاتې وزغمه. خلاص شو. والله آفرین خو لا دې د خبرو نه ده، خلاص دې د کار دی. راځه چې لاړ شو. لږ څه صبر وکړه غواړم در سره خبرې وکړم. ممدوحه ما لیونۍ کوه، هر څه چې غواړې سر یې راته ووایه. په ما چغه مه وهه ولې چغه وهې؟ څه شوي ممدوحه ته ښه یې؟ ښه نه یم زه هېڅ ښه نه یم. غوښتل مې د واده وړاندیز وکړه خو زه د زرزري له خپلې خبرې پښیمانه کړم. څه د واده وړاندیز راته کوې؟ څه دي نه شم کولی. تا سره مینه لرم، غواړم زما مهربانه شي، غواړم یو ښه کور ولرم، بنګه یم ولري، 6 دانې اولادونه ولرم او په بنګي کې لوبې وکړي. نه نو که غواړې د فوټبال ټیم به پوره کړو. سمه ده 4 خو بس دي که نه. څه به کوم ماشومان مې ډېر خوښېږي. رانا ګوره زه تا سره ډېره مینه لرم، همدا اوس مې زړه رانا وایي ګرانه که غواړې غوږ نیولی شي هیله کوم ما سره واده وکړه. که دا ګوتمۍ ته به ومنې د نړۍ تر ټولو خوشحاله سړی به زه یم. د دې لپاره چې تا تل خوشحاله وساتم چمتو یم چې خپله ټوله هڅه وکړم. څه کېږي چې ما سره واده وکړي؟ ته ښایي ډېره خوبینۍ ځورولې. زه ښه یم. موږ هڅه وکړه چې په ښه توګه یې هرکلی وکړو خو ضدي جلۍ ده. همداسې ده له سپکو خلکو سره په اسانه جوړه نه راځي. که بل ځل داسې یو کار وکړې بیا به ډېره سخته حسابي در سره وشي. ډاډه اوسئ. د هغوی کار همالته ختموم. لاتنانه په دومره اسانۍ ځان نشي خلاصولی پیکاسه. یعنې ستا خبره همدا وه. خامنې والا اصلي خبره راته وکړه. زړه کې دې څه دي؟ نور نو خپل حد وپېژنه ملکې غلې شه.